السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم لومړۍ چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 23 سره برابره ده. زیر صافی ما تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ملګري ملتونه او نړیوال روغتیایي سازمان له اسرائیل غوښتي چې د غزې تړانګې د سختو جګړو له امله د درملنې بیړنۍ اړتیا لرونکي ناروغانو د ایستلو اجازه ورکړي او امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي اسرائیل دې له غزې د ناروغانو د ایستلو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونه او نړیوال روغتیایي سازمان له اسرائیل غوښتي چې د غزې تړانګې د سختو جګړو له امله د درملنې بیړنۍ اړتیا لرونکي ناروغانو ته د ایستلو اجازه ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي شاوخوا 15,000 فلسطینیان چې نږدې 3,800 ماشومان د طبي انتقال ته انتظار باسي. نړیوالې محکمې په وروستي پریکړه کې اسرائیل د اشغالګر ځواک په توګه مکلف ګڼلی چې د غزې خلکو ته د ژوند اساسي اړتیاوې ورسوي او ویلي دي چې اسرائیل لوږه د جګړې د وسلې په توګه کاروي. محکمې ټینګار کړی چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو د ادارو په ځانګړي ډول د مرستو د هڅو ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبي بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې د نیولو هڅې د غزې د سولې له هوکړې سره په ټکر کې دي. د ویلي د اسرائیل پارلمان د لویدیځ غاړې د نیولو لپاره د 2 قانوني طرحو د تصویب هڅه کړې چې دا به د ټرمپ د سولې پلان پر ثبات ناوړه اغیز ولري. په ورته حال کې د اسرائیل ستره محکمه نن د نړیوالو رسنیو د یوې ټولنې هغه عریضه اوري چې د غزې د ازادې خبریالۍ غوښتنه کوي. له 2023 کال د جګړې له پیل راهیسې بهرنۍ خبریالانو ته غزې ته د آزاد تګ راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د الجزیرې د راپور له مخې د اوربان سره لا هم په غزه کې د سرپناه نشتوالی دوام لري او ګڼې بېکوره کورنۍ اوس د قبرستانونو دننه خیمې دروي. یو بېکوره پلار چې له بیت الحانون بېځایه شوی ویلي موږ د انتخاب له مخې دلته نه یو بلکې د ناچارۍ له مخې دلته یو، نور ځای نشته. امریکا او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په دوام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې تازه اقتصادي بندیزونه اعلان کړي دي. د دغه بندیزونو له مخې له روسیې څخه د مایع طبیعي ګازو صادرات منع شوي چې پر مسکو به یې اقتصادي اغیز ژور وي. ټرمپ دا پریکړه د ناټو له سرمنشي مارک روټه سره د لیدنې پر مهال مهم ګام بللی. نوموړي ویلي نن یوه مهمه ورځ ده. د روسیې پر 2 لویو نفتي شرکتونو بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. هیله لرم دا بندیزونه اوږدمهاله نه وي او جګړه ژر پای ته ورسیږي. د اوکراین سره په جګړه کې تېره اونۍ نږدې 8,000 روسي سرتیري وژل شوي او دواړو لورو ته پراخ انساني تلفات اوښتي. دا جګړه بېمانه ده او باید ختمه شي. د ناټو سرمنشي مارک روټه هم د واشنګټن د اقدام ستایلی او ویلي دي موخه دا ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین محاسبه بدله شي او د ټرمپ د اوربند وړاندیز ومني. هغه زیاته کړه دغه اقدام پر دواړو خواو فشارونه زیاتوي څو د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو لومړنی ګام پورته شي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې هم پر روسیې د بندیزونو 19 پړاو تصویب کړی چې پکې د روسیې د مایع ګازو وارداتو بندیز شامل دی. شنونکي وایي د امریکا او اروپا د همغږي شوي بندیزونه به د روسیې د انرژۍ پر سکتور سخت اغیز وکړي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې مسکو د جګړې د مالي زیانونو د جبران لپاره د نفتو او ګازو له صادراتو تکیه اخلي. په روسیه کې د پوځي فابریکې چاودنې درنه مرجوب لاړولې. د روسیې د چلیابنسک ښار په یو پوځي فابریکه کې د قوي چاودنې له امله 12 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي الیکسي ټیکسلر تایید کړي چې پیښه د کوپایسک په ښار کې رامنځته شوې. هغه ویلي د پیښې وروسته لګېدلی اور کنټرول شوی دی. نوموړي ټینګار کړی چې دا چاودنه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو سره هیڅ تړاو نه لري، سره له دې چې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د فابریکې پر سر یو ډرون الوتکه لیدل شوې وه. کوپیاسک ښار د اوکراین له پولو شاوخوا 2000 کیلومتره لرې د قزاقستان پولې ته نږدې موقعیت لري. له هغه وخت راهیسې چې روسیې پر اوکراین جګړه پیل کړې د کیف ځواکونه په زیاتېدونکي توګه د ډرون بریدونو له لارې د روسیې دننه فابریکې او د انرژي تاسیسات په نښه کوي. او د پای خبره ده چې سعودي عربستان نوی ستر مفتي وټاکه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د هیواد وتلی عالم شیخ صالح بن فوزان الفوزان د نوي ستر مفتي په توګه ټاکلی دی. د سعودي دولتي رسنۍ په وینا دا پریکړه د ولیعهد بن مسلمان په سپارښتنه د چهارشنبې په شپه شوې ده. شیخ الفوزان چې 90 کلن دی د القصیم ولایت اوسیدونکی او د نور علی الدرب راډیویي خپرونې له لارې مشهور شوی دی. هغه د خپلو لیکونو او تلویزیوني درسونو له کبله د سعودي د
سلفي مکتب یو مخکښ عالم ګڼل کیږي. نوموړي پخوا ځینې څرګندونې کړې وې چې په لویدیځو رسنیو کې د نیوکو لامل شوې وې، خو د سعودي دننه د دیني بنسټونو ترمنځ پراخ ملاتړ لري. شیخ الفوزان د پخواني ستر مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ ځایناستی شو چې د 20 کلونو څخه ډېرې دا دنده ترسره کړې وه. د الشیخ کورنۍ د سعودي د دیني مشرتابه تاریخي محور ګڼل کیږي. د سعودي عربستان ستر مفتي د سنی نړۍ له مهمو دیني مشرانو څخه دی، ځکه دغه هیواد د مکې او مدینې د مقدسو ښارونو کوربه دی او د هغه فتواوې د اسلامي نړۍ له لوري په نږدې ډول څارل کیږي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.